مردان هستیم و قربانی وطن. بسم الله الرحمن الرحیم. د صنعت او سوداګرۍ وزارت 19 خبرونو اوریدلو ته ښه راغلاست. د شیخ مصری صنعتي پارک څخه لیدنه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ښاغلي نورالدین عزیزي د ننګرهار ولایت د شیخ مصری صنعتي پارک څخه د یاد ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس او خصوصي سکتور د استازو په ګډون لیدنه وکړه. ښاغلي عزیزي د صنعتکارانو او سوداګرو ستونزې واورېدې، د ستونزو د حل ډاډ یې ورکړ او زیاته یې کړه. د صنعت وده او د سوداګرۍ پراختیا د اسلامي امارات د لومړیتوبونو څخه دي. په دې برخه کې به له هیڅ ډول مرستې او هلو ځلو دریغ ونه کړو. دهمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه مولدین و صادرکنندگان قالین افغانستان تحت ریاست محترم الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت برگزار گردید. محترم الحاج عزیزی با تاکید به ایجاد دیزاین سنتر قالین که مجهز به معیارهای بین المللی باشد، جهت بهبود و بهتر شدن فعالیت‌ها و رفع چالش‌های اتحادیه مولدین و صادرکنندگان قالین افغانستان به رئیس هیئت عامل آن هدایت سپرد که در دیتابیس و وبسایت این اتحادیه تسهیلات بیشتر فراهم نماید. شرکت زراعتی و مالداری بوستان سبز دوباره فعال می‌گردد. جلسه‌ای که تحت ریاست محترم الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با حضور محترم مولوی صدراعظم عثمانی معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، محترم شیخ مدارعلی کریمی بامیانی معین وزارت شهرسازی و مسکن و محترم دکتر عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد دایر گردیده بود. در رابطه به فعالسازی دوباره شرکت زراعتی و مالداری بوستان سبز بحث صورت گرفت.